غرق شوم طبيعي دی راځو کله موبایل سکرین دی را مات کو سم دم باندې په سندل وشتما سندل مې راوغه تنور کې مې وشل ما چې د دینه بیغمه شوم نو بیا ټچ موبایل وسره پاغې دی گزارو کو دې کې وو دا ټچ زبدلو ما کم زه خو تبو برباد شوم یلکه دا سر لکه لیونو ځاسه لګي مړه نو لکه لیونو بزن سره خبرې نه کوو مړه یار نو د څه غم ولوګو کله وی ماشوم له پیمپر راوړه کله وی ټماټر راوړه کله وی الوګان راوړه کله وی ساګ راوړه مړه پوره مصیبت یې جوړ کړی دی کنه او نن سبا د غوښې نه بغیر خو سکرو جماعت نه کوي نو ماته وی غوښه دې راوړه ما والله غوښه خورانه را شو توتی دال مې راوړل بس یاره دا موبایل راواغه شو په دقه سری په ویشتما نو سر خو مې بچتی خو بس موبایل خو سکرین لاړ مات شو کنه ها خزه دغه پرېدا خو خلک ته په کمنټو کې دا وایي چې دا بوټان بدل کا دا څه خبره ده دا خبره ده چې دا خلک ټول ما سره مینه کوي محبت را سره کوي کنه دا زما پین دي نو ډیره باندې خفه کېږي دا بوټان بدل کوي مونږ له دې پیړو چو خو اصل کې دې خلکو ته ووایه وایي بس پیل خل وصدقه یوه جوړه بوټان دي او د اختر له به که خیري نوي بوټان علم نو بیا به هغې کې پاټونه علمه بس پیل خال بیا په دې ګزاره کوي نو څو کمه یار زه څو کم مجبوري ده نو خبره دې ټیک ده خو بوټانو بسه دې کې به خپې خرابې شي چپړې اچوه ها دا خبره خو ټیک ده خپې مې پکې خرابې نه شي خو دا چپلې به څه ساچومه اوبو ساچوم که چېرته یو پو پیره چا نه راوالم تا ته ګناه نشته ته خو رښتیا ګرانۍ لیونې کړې اوتې بوتې وې نو په راتلو کې تا ته مو ونه وي چې د سر غزار مې وخوړه په موبایل په سر ونه لګېدمه څه ګرانۍ نه یې لیونې کړې خو بس لاړ دماغ مې ختم شو خدا راته اوس ووایه د خدای مسلمانه چې دا موبایل کم خوا یو سمه چې دا اوس دا سکرین وله ټیک کړم نن سبا خو داسې وخت راغلی چې موبایل داسې خراب وي نو ته وګینې سره نه ورک شوي دي سم زمونږ وخام شوي دي شیز داسې ټینګ نیولي وو اوس دا چېرته یو سم دا پېښور صدر ته یوسه بیلو پلازې ته د کامران دکان دی هغه له یوسه ابه یې دله جوړ کړي رکي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي دا بیلور پلازه ده او دا بیلور پلازه ده ولې دلته کامران موبایل والا دکان کوم دی هغه موبایل چې ریپیر کوي کامران موبایل والا خو د بیسمنټ کې دی مړه خدای ته وګوره روجه په خولیم پازه به د خدای مسلمانانو سم لار راته وخیا کنه ایو راته وی پیښور کې دی او ته اوس بیسمنټ کې دی اوس بیسمنټ ته کم خو لاړ شم والله ښه ساده ګولې بیسمنټ لاندې مارکیټ ته وایي داسې وایه که نه مړه ساده خو پخپلې د خدای مسلمانه تاخانه وایه دې ته مونږ تاخانې وو السلام علیکم وعلیکم السلام دا د کامران دکان دی او خدمت وایم یاره دلته تاسو هغه امیر صاحب شانتي و که نه سردار هغه څه شو اخو ناشته وکړه بهر ته ووتو او څلور کسان مونږ نور دلته کې یو او څه مانځله تللي دي او دلته کې څه ناست څه کار کوي خدمت وایم یا د بلا بچو دا دکان دی که ګاڼی ده د کلي چې یو دکان کې 50 کسان یې زمونږ کلي کې خو د کریاني دکان دوه روریانې پکې هغوی هم یو بل ته عمل خرابي یو وایي دا تیو کاږم او بل وایي دا تیو کاږم ستا ته اتفاق ټیک دی که نه اوا زمونږ خو اتفاق ښه برابر دی ته خپل خدمت وایه څه دي یاره استاذو زه د ډېر لرې ځای نه راغلی یم د ډېری بازار راغلی یم چې دلته ما ته وی بیلور پلازې ته به لاړ شي ویل ته د کامران دکان دی که نه نو زما د دې موبایل دا ټچ مات شوی دی تی چک کا چې په دې به څو خرچه را شي او څنګه به جوړ شي د دې خو دا ټچ خراب دی که دا ټچ ورته بدلې خو 400 روپۍ خرچه به دې پرې راشي او که سکرین ورته بدلې 1500 روپۍ خرچه به دې پرې راشي خو په دې ټچ کې رسک دی یاره روکې سیمونه هم پکې دي به دغه رست هم پکې که نه دا خو 400 روپۍ خرچه مې خوښه شوه ورځه پرې رست مې سمټه سوه ښځه ټیک ده ښه خو یو 15 ګنټې انتظار به کې و د ظالم بچیا په 2 ګنټو کې خو زما د نیکه د اړه اپریشن شوی و او ته اوس 15 ګنټې لږه ګزاره وکړه که نه یار بازار کې مې کار دی هغه زر کوم راځم واپس یو بس کار سیم به ټیکه ښځه ټیک ته زر راځه یاره استاد ستاسو ځای کې خلک کمال نه پخېږي ښه هغه موبایل راواله بس ټیم برابر دی ښه دا واخله یو 2 ګنټې بعد ربونه لرې کړي یاره استاد دا خو تا دونه کلک تړلي دونه خو مونږ ماشومان هم سیزنی کې نه تړو ډېره خو مکمل ساه بنده کړې بس ګوتې ولا موړه کور بیا راکولاوې زه استاد الله یې تا ډېر خوشحاله کړي اوس په کله نه کله راځو بس اوس خو میله مړې ژوندې ساز شو ما له خو هغه نورو دوکاندارانو اړه چولې وو دا خره چې کار دی که دا واله 400 روپۍ یې پکې واله یاره استاد ما نه منې ښه دا ولې دا خو نه لګي که نه نو تا ته مو نه وی چې رسک دی پکې یا لکه نو دا رسک وایسته د الله بنده د رسک مطلب د موبایل د خرابېدو خطره د خدای مسلمانانو په پښتو کې به راته ویلو که نه مونږ ویږي دا رس چې ته دوړه موړه ورغلې هغې ته به تاسو رس وایه نو ما زه سیمان پکې دي دغه دوړه دې هم پکې